د نن ورځې تازه او مهم خبر د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ وخت مو بخیر. د ټولنیزو رسنیو اپلیکیشنونه فیسبوک او انسټاګرام له تخنیکي ستونزې سره مخ شوي دي. د میټا کمپنۍ ویب او موبایل اپلیکیشنونه په ټوله نړۍ کې له ستونزې سره مخ شوي او د کارکوونکو فیسبوک، انسټاګرام او فیسبوک مسنجر اکاونټونه په اتوماتیک ډول لاک آوټ شوي دي. د دې ټولنیزو رسنیو کارکوونکي وایي چې د فیسبوک اکاونټونه په اتوماتیک ډول لاګ آوټ کیږي او حتی د پاسورډ بیا ننوتلو سره هم IDS لایک کیږي او پاسورډ غلط ښودل کیږي. په ټوله نړۍ کې د فیسبوک حسابونه لاګ آن نه دي. د کارکوونکو په وینا انسټاګرام او فیسبوک مسنجر هم له ورته ستونزو سره مخ دي. له بلې خوا د ټولنیزو شبکو سایټ ایکس یو لوی شمیر کارکوونکو هم د فیسبوک او نورو اپلیکیشنونو د بندېدو شکایت کړی. له څو شیبو راهیسې په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې میټا کمپنۍ اړوند انسټاګرام او د فیسبوک خواله رسنۍ له کاره لوېدلې دي او د کارکوونکو اکاونټونه په اتوماتیک ډول لاګ آوټ شوي دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان عنایت الله لیکوزي پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د میټا کمپنۍ اړوند انسټاګرام او فیسبوک افغانستان کې کار پرېښی دی. ښاغلی لیکوزي همدارنګه لیکلي چې څو ځل مخکې هم یاده ستونزه رامنځته شوې ده.